سلامونه او نیکهیلې ګران ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. د پروګرام نهم درس ده او موضوع هم د موبایل کوډونه دي او هیله لرم چې زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره به ویډیوګانې شریکې کړئ. ګران ملګرو په موبایل کې عمومي څلور کوډونه دي خو اوس نور هم را پیدا شوي دي. کوم څلور کوډونه چې تاسو زده کړئ انشاءالله چې په نورو کې به مشکل ونه لرئ. په دې کوډونو کې لومړی فون لاک ته ټلیفون کلپ چې ورته یې بل سیم لاک ته یا هم د سیم کارت کلپ چې ورته یې بل پین کوډ ده او څلورم چې دا نیټورک لاک یا هم د شبکې کلپ چې ورته وایي دا ده. نو راځم لومړی درته فون لاک یا هم د ټلیفون کلپ ښیمه چې څه معنا لري او څنګه خلاصیږي. نو ګران ملګرو فون لاک هغه کوډ دی چې د موبایل پر مخ باندې ثبتیږي. په نوکیا موبایلو کې سیکیورټي کوډ ورته وایي، په سامسنګ او نور موبایلو کې هم سیکیورټي کوډ ورته وایي او په آیفون موبایلو کې بیا پاسکوډ ورته وایي یا رمز عبور چې ورته وایي په فارسي ژبه کې. نو دا هغه کوډونه دي چې موبایل پر مخ ثبتیږي او بغیر د هغه نه تاسو نشئ کولی چې موبایل ته داخل شئ. نو راځم په فون لاک کې نن درته د سامسنګ موبایل ډېر اسانه طریقه ده کوډ ماتولو طریقه ښیمایله ده چې ویډیو به وګورئ تر اخره پورې. دا ګران ملګرو تاسو ګورئ کوډ یې موږ ته نه ده معلوم. نو که غواړئ چې د موبایلو کوډ مات کړئ لومړی موبایل خاموشوو یا هم ګل کوو. چې کله مو موبایل ګل کو ډېر اسانه طریقه ده پاور بټن یا تکمه ویلیم اپ یا د غږ جګولو بټنه او هم بټنه یا هم د موبایل بټنه دا په یو وخت کې کیکاږو. کله مو کیکاږله پاور بټنه بیا پرېږدو. دې حالت ته چې کله راشي بیا دلته فټ ټو ریسیټ ډیټا ته راځو یا فټ ټو ریسیټ ته راځو. دې ته چې کله راغلی بیا پاور بټنه کیکاږو. چې دا مو کله کیکاږله بیا څنګ بټنه به کیکاږو. دلته ډیلیټ آل ډیټا کیکاږو د پاور بټن تکمې په واسطه. نو بیا ریبوټ سیسټم ناو کیکاږو په دې بټن په واسطه. نو ګران ملګرو دا ډیره بسیطه ساده او اسانه طریقه ده هر څوک کولی شي دا کوډ مات کړي. خو بعضې موبایلونه چې دي په دې سیسټم تاسو نشئ کولی دې کوډ مات کړئ. نو څه شی به کوئ؟ کله مثال سامسنګ موبایل چې تاسو زایټرکس باکس باید ولرئ. زایټرکس باکس چې وي بیا تاسو کولی شئ دې کوډ مات کوئ. نه بغیر ځینې سیټاپونه دي لکه میراکل باکس په نامه چې دي د هغې په واسطه هم تاسو کولی شئ دا کوډونه مات کړئ. ډېر اسانه. بله مهمه خبره پکې ګران ملګرو دا ده چې نوکیا موبایلونه عمومي کوډونه هم لري لکه 1-4 ده 1-5 1-6 4-0 او 8-0 او داسې نور مختلف کوډونه لري. او چینایي موبایل چې دي تکمهدار 11-22 عمومي کوډونه دي او یا هم د کوم تیر کوډونه چې ما درته وښودل په دې رقم کوډونه لري. تاسو کولی شئ د هغې په واسطه دا خلاص کړئ ځکه عمومي کوډونه دي که چېرته بدل شوي نه وي. ښه ګران ملګرو د آینده تاسو ولید کوډ یې مات شو. یونایټډ سټیټ انتخابو دلته پکې بیا سټارټ بټن بیا سکیپ بیا نیکسټ بیا نیکسټ بیا نیکسټ نو او بیا هم سکیپ کیکاږو. دا د کوډ ماتولو اسانه طریقه وه ګرانو ملګرو. تاسو کولی شئ بغیر د دې نه چې تاسو موبایل چاته یوسئ چې کوډ یې مات کړئ تاسو کولی شئ په خپله یې کوډ مات کړئ.
ډېر اسانه طریقه ده. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او له ملګرو سره به یې شریکه کوئ او کوم ملګري چې مثال وایي چې په دې طریقې سره خو یې کوډ نه ماتېږي، ما ویډیو مخکې هم جوړه کړې د میراکل باکس په نامه یو سیټ اپ ته. تاسو کولی شئ د هغې په واسطه د سامسنګ او نور موبایلونو کوډونه مات کړئ کوم چې د توکمو یا بټنو په واسطې سره نه کیږي. او په هغې ویډیو کې ما درته ښودلي وو چې د استري موبایل کوډ څنګه ماتولی شئ بغیر د بټنو یا توکمو څخه. نو تر بیا پرې ښې چارې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.